د سحر د مونږ نه پس فورا ود کېدل دا څنګه دي؟ نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن النوم قبل طلوع الشمس. پیغمبر اسلام د دې خوب نه منع فرمایلی دی. یو کس د سحر مونږ کو بیا د اشراق نه مخکې دی د کېږي د دې نه منع راغلی دی. دا ډیر مبارک وخت دی. پیغمبر اسلام دعا کړي اللهم بارک لامتی فی بکورها، یا الله زما د امت د سبا په دی وخت کې برکت واچي. نوم الصبح تمنع الرزق، د سحر دا خوب دا د انسان د رزق نه برکت ختمي. دی وخت کې الله جل جلاله د طرف نه د رزق تقسیم کی. فإن الله يقسم ارزاق الناس ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس. حدیث کې راځي د صبح صادق نواله د اشراق پورې دا وخت د نور راختو پورې دا وخت پدې کې د الله د طرف نه رزق تقسیمي. کم کس دی وخت کې ودی د رزق نه برکت ختم شي. پیغمبر اسلام یو ځل کور ته تشریف راوړل او فاطمه رضی الله عنها غیر اختیاري د هغې سترګې پټې شوې دي. پیغمبر اسلام د هغې د خپې د مټه ګوته چې د یوني او حرکت یې ورکړه، قومي یا بنیه اشهدي رزق ربک ولا تکوني من الغافلین. ای بچویا پاسه او د الله د رزق تقسیم ته حاضر شه او دی وخت غافل کېږم. فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس. ذکر الله پاک په دی وخت کې رزق تقسیموي د صبح صادق نه او د سبا راختونه والا د اشراق پورې دا وخت دا د رزق د تقسیم وخت دی. په دی وخت کې څوک ودرې نو د رزق لړم تنګ شي، پریشان شي. نو زما محترمون سبا دا عام یو مسله د معاشي مسله د هر کور داستان دی. ګرانی دا بیروزګاری دا پریشانی دا او کوم تاسو خپل کورونو ته وګورئ اکثر دغه وخت کې زمون کور کې ټول افراد دي، نارینه دي، زنانه دي، ماشومان دي. ډیر خلک خدا سي چې سره منځ نه کوي او کم خلک چې منځ کوي نو فورا دوباره ودشي. حالانکه دی وخت د کېدل نه دی پکار. سره منځ شو دا غینه پس ته قران شریف تلاوت پکار دی او سورۃ یاسین وایا او ذکر اسکارو کا تسبیحاتو کا استغفارو کا درود وایا، دعاګانې د الله نو غواړه او به کله نور روخي چې دا غینه پس اشراق کا دا غي خپل اجر او ثواب دي. صلات حاجت کا نو زمون برزق فراخي، کور کې به برکتی او مون به خوشالي، پریشانی به زمون په کورونو کې ناراضي. اسیم د منځونو اهتمام کو. په منځونو باندې ډېرې وادي پاغي باندې لومبنه واده دا چې کوم کس د منځ اهتمام کوي د رزق فراخه او رزق بالله ورکی فراخه. او حدیث کې راځي من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل. چا ما سوتن منجم سره لکه نیمه شپه عبادت کې تیر. ومن صلى الفجر في جماعه فكانما قام الليل كله. چا سحر منجم سره لکه ټول شپه چې عبادت کې تیر. نو سا منظم جمع سره کو او به د کېږم نه د اشراق پورې دا وخت چې کوم دی په دې کې تلاوت، ذکر، اسکار، استغفار، دعاګانې دا په دې کې تیر او به اشراق کو کدا غینه پس به د کېږم نو به خیر دې به آرام کولی شو.